أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ تاسې د بیانو څخه شپږم بیان یا شپږمه موضوع د پاره د رزق د پراخي که غواړي چې یو بنده د الله عزوجل رزق پراخه کی شپږمه طریقه چې کتاب راوړی د زما مخته کتاب دی من مجربات صالحین فی کشف کرب المکروبین 390 صفحه ده په دې کتاب کې شپږمه طریقه دا ده د رزق د پراخي چې مسلمان ته شرامه کوه که څوم ته مظلوم یې یو څوک ظلم در سره کوي که غواړي چې ستا رزق الله عزوجل فراخه کې مسلمان ته شرامه کوه که څوم ستا سره ظلم کیږي ښکاره ولې دا شرا مسلمان ته کتاب وای دا فقر زیږي مسکین کېږي ته په د خپل شرا فقیر کېږي او دا په تجربه سره ثابته او صحیح خبره ده نو دا مصنف مبارک د دې کتاب وای موږ ډیر انسانان ولیدل چې شراوی د الله مخلوق ته کولې دوی تعالی عزوجل فقر راوستي مسکینان کړل او په مرزو یې اخته کړل دا شرا کوونکي انسانان او ستړي و په خپل ژوند کې سخت ستړي دا مصنف د دې کتاب لیکي او ما په خپل ژوند کې دا کسان ډیر لیدلي چې د الله مخلوق ته شرا کوي سخت په ژوند ستړي د الله تعالی جل جلاله په خپل مخلوق خوا بجیش دعا ورته وک دعا ستا په رزق کې برکت راځي په عمر کې چې برکت راځي د الله تعالی مخلوق ته چې دعا وکړي نو افضل طریقه کتاب وای داده چې مسلمان ته شرامه کو مسلمانان ته شرامه که څوم ته مظلوم یې ستا سره ظلم کیږي الله عزوجل به تا ته بدله درکړي چې دا ستا سره ظلم کیږي او ته شرا نه ورته کوې دا ظالم ته الله تعالی به تا ته بدله درکړي په غنا او په صحت سره ستا په بدن او په اولاد کې الله تعالی جل جلاله به جموړ کې غنی بجې کې او صحت براولې تا ته په مال ستا په بدن او ستا په اولاد کې به الله صحت راوړي دا په تجربه مشتاسي دی چې سړی مظلوم وي ظلم هم سره کیږي لا ظالم ته شرانه کوي او داغه غټ نعمت دی د الله عزوجل چې دا ته پر جې ظلم صبر کوي او الله تعالی ستا بدلا او دا ظالم به الله عزوجل هلاکی کتاب وای په یو بل چا باندې ستا ما سیوا او هغه به شراوي د تکی او یا به د خپل ظلم په خاطر الله عزوجل هلاکی خامخا که څوم د ظالم زمانه به وجده سی وخت به ونیس منګر چاره نسته کتاب وای چې دی به هلاکیږي خامخا به هلاکیږي نو دا شپږمه طریقه د رزق د پراخي داوه چې شرا مکو مسلمان ته مطلق مسلمان ته شرا کجې کول پر رزق او په بدن کې به برکت او اومه طریقه کتاب وای مور پلار ته شرا مک شرا مور پلار ته کول که څوم د مور پلار ستا سره ښکارا جفا کوي دا فقر زیږي فقر جنې پیدا کیږي فقیر بسې مسکین بسې که مور پلار ته شرا کول او کفر امکان لري دا سړی به کافر سي او وضعف الایمان ایمان به ډیر کمزوري سي کوي چا مور پلار ته شرا کول او دعا کول مور پلار ته دا یزيد په رزق دا زیادت پر رزق راځي او برکت پر رزق راځي او الله به په عمر کې برکت واچي چې مور پلار ته دعا وکړي کمړی کې ژوندې دا اومه طریقه کتاب وای د رزق د پراخي مور پلار ته بس دعا وکړه کمړی کې ژوندې اتمه طریقه کتاب وای د رزق د پراخي ده شناب د ضرورت ځای ته چې انسان نه نوځي وای چې پپ شج در مخه کې او د اخوا چې راوځي رستب شج در مخه کې
که چې داسې کول الله به تا ته مال درکړي، صحت به درکړي، په رزق کې به دې برکت ولوېږي. شناب ته ننوتلی چې پپ ښه در مخه کول دا خو راوتېره سته، او مسجد ته د دې بلاکس نو وای ذکره الفقهاء فی کتبهم، دا فقهاو زموږ د مذهب لوی امامانو په خپل کتابو کې دا طریقه راوړې ده چې چناب ته سړی ننوځي چې پپ ښه در مخه کوي او رسته د اخوا راوځي، دا به الله تعالی غني کړي دا سړی. او که دا بله کم کول رسته پښه چناب ته در مخه کول او دا خوا چې پپ ښه رایستل، دا بیا سړی فقیروي، مسکین کوي. نو دا مصنف مبارک د دې کتاب وای اتباع د سنتو د محبوب علی السلام، د رسول علی السلام د سنتو تابعداري کول دا خپل غنا راولي، دا سړی به غني سي مالدار بس. او مخالفت د محبوب علی السلام د سنتو وای دا خپل فقر راولي او د جسه مسکنت پیدا کیږي. د دې سره دا یو واقعه د محبوب علی السلام وایم د تحتاوی سره 450 مسکو هغه داسې واقعه ده، هغه به بلې شپې ته پرېږدو. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله. اللهم ربنا